بسم الله الرحمن الرحیم. امید دارم همتان خوب و سلامت باشین دوستان عزیز. امروز میخوایم نوبدهی کابل و ولایت‌ها همراهتون شریک بگذارم. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې تاریخ هنې نوبت سره شریک کړم. تاریخ ته د 1402 کال د اوومې میاشتې 28 تاریخ ده. راځم د کابل او د ولایتونو نوبدهي ته. فعلا لپاره کابل چې دا نوبدهي د 1401 کال د 5مې میاشتې 13 تاریخ ته رسیدلی ده. کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده است فرم نهاییشون مشخص شده یا تاریخ بیومتریکشون مشخص شده میتونه فرمای خود چک کنه. اوروزگان که هست د اوروزگان چې د نوبدهي چې د 1402 کال د اوومې میاشتې 14 تاریخ کې ده. بادغیس چې دا د نوبدهي بادغیس 402 4 است. کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده است میتونه که فرم خود چک کنه و تاریخشان مشخص شده. بامیان که هست نوبدهی بامیان 402 ماه 2 و تاریخ 16 است. بدخشان نوبدهی بدخشان که هست با تاریخ 402 ماه 4 تاریخ 6 است. بعد از بدخشان بغلان است. نوبدهی بغلان 402 ماه 1 یعنی حمل و تاریخ 22 است. بلخ نوبدهی بلخ 401 تاریخ ماه 11 تاریخ 22 است. پروان نوبدهی پروان که است به تاریخ 401 ماه 12 تاریخ 26 است. پکتیا ولایت چې د 1402 کال د 5مې میاشتې د 10 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 11 تاریخ کې ده. پنجشیر نوبدهی پنجشیر 402 ماه اول تاریخ 21 است. تخار 402 ماه 5 تاریخ 13 است. جوزجان 402 ماه 2 تاریخ 31 است. خوست د خوست ولایت د 1402 کال د اول میاشتې 10 تاریخ کې ده. د کندی نوبدهی د کندی به تاریخ 401 ماه 7 تاریخ 16 است. سریپول سال 402 ماه حمل تاریخ 29 است. سمنگان نوبدهی سمنگان سال 402 ماه 3 تاریخ 15 است. غزنی که از نوبدهی و غزنی 401 تاریخ ماه 7 تاریخ 16 است. نوبدهی غور 402 ماه 4 و تاریخ 11 است. فاریاب که از نوبدهی فاریاب 402 ماه اول تاریخ 31 است. فرا نوبدهی فرا 402 ماه اول تاریخ 28 است. کاپیسا که از نوبدهی کاپیسا 401 تاریخ ماه 6 تاریخ 25 است. کندوز که از نوبدهی کندوز 402 ماه 4 تاریخ 28 است. کندهار 1402 کال د 8مې میاشتې 15 تاریخ ته رسیدلی ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 9 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د اول میاشتې د 20 تاریخ کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 29 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د اول میاشتې 29 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې د 10 تاریخ کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 9 تاریخ کې ده. میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 15 تاریخ کې ده. او زابل ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 12 تاریخ کې ده.
کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړی دي دوی کولای شي چې خپل فورمې د چک کړي و د ګورو د تاریخ مشخص کړی دا فورمې نهایي تاریخ مشخص شوی دا او بعض ته د بیومتریک تاریخ مشخص کړی دا کابل چې دا لتیر ورځ نه فعلا لپاره مخکې شوی دا تقریبا 8 یا 10 ورځې مخکې توبه کړی دا او کم کسان چې لا تر اوسه پورې په کابل کې ثبت نام کړی دا تاریخ مشخص شوی نه دا منتظر دی اوسېږي حتما تا تاریخ مشخص کنید کسایی که در کابل ثبت نام کرده است منتظر باشند حتما تاریخشان مشخص میشه فقط یک کم حوصله داشته باشین چون روزانه فعلا در کابل 4000 پاسپورت توزیع میشه اولت ها هم سهمشان کم شده یعنی 50% که سهمشان کم شده و در کابل هم تقریبا 30% سهمشان کم شده با اساسی که زیاد نفرای غیر حاضر بودن و فرمای از ولایت ها جمعآوری شده اونها را چاپ کنه بعد از او انشالله در روزهای آینده به حالات عادی برمیگرده یعنی قبل که مثلا در کابل 6000 پاسپورت توزیع میشد الان 4000 میشه انشالله در روزهای آینده احتمال است که بس به 6000 توزیع شود و احتمال این هم است که در روزهای آینده بخیر ولایت‌های زیر که براتون یادآوری میکنم که عبارت از سریپول سریپول کندوز تخار بلخ پروان پنشیر فرا فاریاب جوزجان بغلان بادغیس و کندوز اینها که هستند البته در روزهای آینده احتمال است که اینها باشه و سایتشان برای تبدیلی و ثبت نام جدید البته کسایی که تا الان ثبت نام نکرده هستند میتونه که ثبت نام جدید در کابل کنه بعد از فرم خود تبدیل کنه به ولایت ها الان که منتظرین باشه که سایت ولایت ها باشه اون وقت ثبت نام کنه اون وقت ثبت نام نمیشه چون سایت به خاطر 1 ساعت 2 ساعت الی 4 ساعت نهایتا 60 یا 12 ساعت باز می باشه در این وقت باز نمیتونه که به شکل درست ثبت نام اجرا کنیم فعلا ثبت نام کن چون می تاریخ سرطان ثبت میشه با اساس امی تاریخ براتون با نوبت میتم و کسایی که به مو وقت ثبت نام میکنه اونها باز تاریخ نوبتشان که مشخص میشه باز یعنی تقریبا در لیست اخیر قرار میگیره و کسایی که فعلا ثبت نام میکنه اینها از اونها نفر که پیش هستن که وقتی که ثبت نام با شدن سید اون وقت ثبت نام میکنه کوم کسان چې غواړي ثبت نام وکړي نو د ولایتونو د سیاقونو نه منتظر کیږي اوس د ثبت نام وکړي کله چې د بیا د ولایتونو سیټ خلاص به تبدیلی وکړي نو دا تاسو لپاره به دغه وخت کې تاسو ډیر زر نوبت درکې درته او منتظر مکه تر څو سیټ واشي او هغه وخت تاسو تبدیلی وکړي ثبت نام وکړي البته فعلا لپاره ثبت نام وکړي او بیا چې کله سیټ واش به تبدیلی وکړي مننه کور آباد کې د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لري کوم وړاندیز لري کولای شي د ویډیو لاندې موږ سره شریک کړئ